السلام علیکم ورحمۃ الله. دغه توره شپه یو عادي شپه نه وه، بلکې دا شپه له غم او درد څخه ډکه شپه وه. په دغه توره شپه مو د کابل په لور حرکت وکړو، تر څو د یو داسې ځوان جسد انتقال کړو چې د ډیرو ارمانونو او هیلو سره د قاچاقي سفر په لور له کور څخه وتلی و، خو د تقدیر سختې لارې ترې ژوند واخیست. د سهار د رڼا د خپرېدو سره سم موږ د کابل نړیوال هوایي میدان په لور حرکت وکړو. د افغان طبي کمپلیکس د ټیم غړو د افغان ورور دلبرشاه جسد ترلاسه کړ، تر څو هغه ننګرهار ولایت ته انتقال کړو. زموږ د ویډیو هدف دا نه دی چې تاسو له موږ سره مرسته وکړئ، بلکې زموږ د ویډیو هدف عامه پوهاوی دی. راځئ چې خپل اولادونه او د کورنۍ غړي له دغو خطرناکو او سختو لارو څخه وژغورو او مخه یې ونیسو. د کابل له هوایي میدان څخه مو د شهید ورور جسد امبولانس ته پورته کړ او د ننګرهار ولایت په لور مو سفر پیل کړ. دا یو اوږد او دردناک سفر و. الله تعالی دې هر مسلمان د داس درد او غم څخه وساتي. د کوچني اختر له درېیمې ورځې څخه تر نن ورځې پورې د مصر هیواد د سفیر موقیم ناقرار او د سفارت ټول ټیم اتا خیرې بنسټ او ستاسو د دعاو او همکاریو په برکت سره مو نن یو شهید ورور جسد له لیبیا هیواد څخه ترکیې هیواد ته او له ترکیې هیواد څخه مو افغانستان ته انتقال کړ. لکه څنګه چې اتا وایي، تر څو چې ژوندی یم خپل خدمت به جاري ساتم. دا د شهید رور دی چې د خپل ګران رور د جسد ترڅنګ ناست دی. سترګې له اوښکو ډکې دي او د غم او درد داسې درنه شیبه تېروي چې لفظونه یې د بیانولو توان نه لري. بالاخره ننګرهار ولایت ته راورسېدو او د شهید رور جسد مو د هغې کورنۍ ته وسپاره. یوه کورنۍ چې له اوږد او دردناک انتظار وروسته د خپل زوی وروستی دیدار په اوښکو ډکو سترګو سره کوي. دا د شهید رور خپلوان او د کورنۍ غړي دي چې د هغه د جسد ترڅنګ د غم او ویر په داسې ژوره فضا کې ولاړ دي او هره اوښکه یې د نه هیریدونکي غم کیسه کوي. اوس د جنازې د ادا کولو لپاره چمتووالی نیول کیږي. فضا له درد ډکه ده او هره لحظه د دردناک بیلتون کیسه کوي چې لفظونه یې د بیانولو توان نه لري. السلام علیکم ورحمۃ الله. السلام علیکم ورحمۃ الله. د شهید رور جنازه مو ادا کړه. په ټول کلي کې داسې ژوره چوپتیا خپره ده لکه وخت چې درېدلی وي. موږ د شهید رور د جنازې کټ د هدیرې په لور روان کړی. هدیره هغه ځای ده چې انسان ته د آخرت یاد، د مرګ فکر او له ګناهونو څخه د ځان ساتلو درس راکوي. اوس یې تورو خاورو ته سپارو. د شهید رور په زړه کې چې کوم ارمانونه او هیلې وي هغه له خاورو سره خاورې شوې. الله تعالی دې شهید رور ته جنتونه او کورنۍ ته یې د زړه صبر ورکړي. الله تعالی دې د مصر سفیر موقیم ناقرار او د سفارت ټول ټیم ته اجر ورکړي چې د شهید رور په انتقال کې برخه اخیستې وه. د شهید رور د کورنۍ د غړو خبرې را سره واورئ. اتا خیریه فاونډیشن نه نړۍ مننه کوو. دا کوم یو تر زوی مې چې په حق رسېدلی و په لیبیا هیواد کې چې په قاچاقي لارو باندې تللو، هلته په حق رسېدلی و. دا چې اسنادونه نه درلودل او د ځینې مشکلاتو په اساس باندې زموږ په وس کې چون چې د ډېرو خلکو په وس کې د ډېرو دوستانو په وس کې دا نه وه چې جنازه یې راوړی وی. نو نن هغه ارمان او هغه خوشحالي خدای پاک زموږ ته بیا راکړله چې نن دغه ورونه ګورې چې په هدیره کې راټول شوي دي او جنازه په خپل وخت په خپل ټایم باندې راورسېده. ډېر زر چې دومره زموږ تمه توقع نه وه. هغونه وخت کې بس اتا خیریه بنسټ نړۍ مننه کوو چې په دونه وخت کې موږ ته جنازه راورسوله او دغه تاسو په خپله ګورئ چې اوس جنازه خاورو ته وسپارل شوه. اتا خیریه ټولنه موږ ډېره مننه کوو. موږ سره د اول ورځې نه تر نن ورځې پورې موږ سره د عالي ځلې کړي. د هغې په مرسته باندې دغه جسد موږ ته د هغې په مرسته باندې سپارل شوی. موږ ته ډېره منندویي کوو او موږ دغه دونه څونه چې موږ ته دغه هلې ځلې چې عطا کړي دي موږ دغه احسان د دې باندې پوره کولی نه شو او زموږ د بې درېغه د شپې د ورځې موږ سره ډېر کومک همدردي کړې ده. دا یو ستر حقیقت دی، بلکې هماغه حقیقت چې موږ ټول به یو ورځ همدې ځای ته ستنېږو. هیڅوک د دې حقیقت څخه نشي تښتېدلی
او هر ژوند په پای کې له همدې برخلیک سره مخ کیږي. ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي کل نفس ذائقة الموت، ژباړه هر انسان به د مرګ څکه کوي. په پای کې زما پیغام ټولو والدینو ته مه پرېږدئ چې ستاسو د زړه ټوټې د ژوند پر ځای د مرګ په لاره قدم کیږدي. راځئ خپل خواږه اولادونه له خپلې غېږې مه لرې کوئ او د قاچاقي لارو څخه یې منې کړئ.